قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. ټولو ته معلومه ده چې چین په نړۍ کې د چای مهم او مشهور تولیدي هیواد دی. په چین کې د چای تاریخي کلتور نسل په نسل پاتې شوی او د چای چارې یې سمسورې دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د تانیانګ ګونګ فو په نوم د یو ډول تور چای د سرچینې یعنې تانیانګ لرغوني کړي د پرمختګ او له بېوزلۍ څخه د وتلو کیسه تاسو ته وړاندې کړم. تانیانګ کړی چې په چین کې له مشهورو تاریخي او کلتوري کړیو څخه یو دی د چین د فوجین ولایت په فوان ښار کې دی. اوس په دغه کړي کې 506 کورنۍ ژوند کوي او کابو 1630 جاري چای پارټي روزل کیږي. دلته د تانیانګ ګونګ فو په نوم د تور چای سرچینه ده. نو د چای تاریخ او کلتور یې ځلانده دی. دغه تور چای په 1915 کال کې د پاناما په نړیوال نندارتون کې طلایي جایزه ترلاسه کړې ده. نو له لرغونې زمانې راهیسې په نړۍ کې ښه نوم او شهرت لري. د ملګرو ملتونو یونسکو سازمان په 2022 کال کې د دغه چای د چمتو کولو طریقه د بشر د غیر مادي کلتوري میراثونو په لیست کې هم شامله کړې ده. دغه کړي د دغه ډول تور چای د لرغونې تاریخي د خپرولو، د چای کیفیت د لوړتیا، د تولیدي اندازې د زیاتولو او د شهرت د پراخولو له لارې د آنلاین سوداګرۍ په لړنه کې پراخ بازار را پیدا کړی او ځایي بزګرانو ترې ګټې ترلاسه کړي دي. د معلوماتو له مخې له 2012 کال څخه تر 2022 کال پورې د دغه کړي د بزګرانو د هر کس کارانۍ منځنۍ ګټې له 12,400 یوانو څخه 11,600 یوانو ته لوړې شوی او د زیاتوالي اندوال یې 150 سلنه ښودل شوی دی. د چای عمومي ګټه یې له 14 میلیونو یوانو څخه 250 میلیونو یوانو ته لوړې شوي دي چې د زیاتوالي اندوال یې 615 سلنې ته رسیږي. ویل کېږي چې تانیانګ کړی د خپل ښایسته طبیعت او تاریخي وړوالي پر مټ د کړي بزګرانو چای کلتور او سیرانۍ په همغږۍ سره ځانګړې شتمنه لاره پرانیستلې ده. قدرمانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. خدای پامان.